د ننګرهار والي حیات الله حیات په نوښت له اوږده ځنډ وروسته د کارونو د ښه والي په موخه د دې ولایت د نظامي او ملکي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ غونډه وشوه. د دې ناستې پر مهال امنیه قومندان مل پاسوال، غلام ثناء ستانکزی او د ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي د امنیتي ځواکونو د وروستیو فعالیتونو، پلانونو او د نیول شوو تدابیرو په اړه د ملکي ادارو مسؤلینو ته معلومات ورکړل. همداراز د بېلابېلو ادارو د مسؤلینو له لوري په جلال آباد ښار کې په ځانګړي ډول د ادارو د خوندي امنیت، د قانون څخه د سرغړونکو مراجعینو پر وړاندې اقداماتو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه وړاندیزونه وکړل چې د ملي امنیت رئیس او امنیه قومندان له لوري ورته د همغږۍ په ترڅ کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړل شو. ننګرهار والي حیات الله حیات د یادې غونډې پر مهال وویل د ملکي او نظامي ادارو د مسؤلینو او ټولو کارکوونکو حیثیت ورته ځانګړی ځای لري او د دوی پر وړاندې هر ډول حرکت کوونکو سره به د قانون له مخې چلند ترسره کړي. هغه د ګمرک موضوع ته په اشارې سره ډاډ ورکړ چې قضیې تر جدي تعقیب لاندې نیولې او ژر به د امنیتي او کشفي او د دوی له لوري د نورو ګمارل شوو منصوبینو له لوري تر څېړنو وروسته اقدامات وکړي. ننګرهار والي د دې ولایت د ټولو امنیتي او ملکي ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د بشپړې همغږۍ په ترڅ کې په چارو کې له یو بل سره همکاري وکړي.